السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شیر محمد محمدی ما د پتنګ میډیا یوټیوب چینل له ملګرو د اډوبي پریمیر پروګرام یولسم درس او یا یولسمه ویډیو ده. ملګرو په دې ویډیو کې راځو فایل منو ته او هلته بیا نیو ته راځو او په نیو کې بیا کالر مات HD بارسنتون یونیورسل کاونټینګ لیډر او ترانسپیرنت ویډیو مطالعه کوو او دا هم مطالعه کوو چې بارسنتون او HD بارسنتون څه فرق لري او همچنان دا مطالعه کوو چې ترانسپیرنت ویډیو او اجسټمنټ لیئر څه فرق لري. نو ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او افیس درسونه په مکمله مسلکي او وړیا توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې ځینې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. نو راځئ چې یو ځای خپل درس شروع. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شیر محمد محمدی ما د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه دا د اډوبي پریمیر پروګرام یولسم درس او یا یولسمه ویډیو ده. ملګرو په دې ویډیو کې راځو فایل منو ته. په فایل منو کې نیو ته راځو. ملګرو دا د نیو اخرینی درس او یا اخرینی ویډیو ده. په دې ویډیو کې ملګرو کالر مات مطالعه کوو، وروسته لغنه HD بارسنتون مطالعه کوو او بیا وروسته لغنه یونیورسل کاونټینګ لیډر دا مطالعه کوو او بیا وروسته لغنه ترانسپیرنت ویډیو مطالعه کوو او دا مطالعه کوو ملګرو چې ترانسپیرنت ویډیو سره د اجسټمنټ لیئر څه فرق لري او دا مطالعه کوو چې HD بارسنتون او بارسنتون دا څه فرق لري. نو راځئ چې ملګرو یو ځای خپل درس شروع کړو. فایل ته راځو ملګرو، نیو ته راځو. په نیو کې کالر مات باندې کلیک کوو. ملګرو اول خدام ویلې چې بلیک ویډیو د لیکنې د وضاحت لپاره استعمالیږي، یعنی لاندې بلیک ویډیو وي او په صرف لیکنه وي او دا مو ویلې چې هغه د هر چا په خپل ذوق پورې اړه لري. کولی شئ چې په هر شکل کار واخلئ له بلیک ویډیو نه. په همدې شکل باندې کالر مات هم همداسې ده. بلیک ویډیو رنګ تورو او کالر مات تاسو کولی شئ چې هر رنګ ورته انتخاب کړئ. دا به رنګونه لري. کالر مات باندې کلیک کوو، اوکې باندې کلیک کوو. یو رنګ به تاسو انتخابوئ. زه دغه رنګ انتخابوم، بانجانی زه انتخابوم. اوکې باندې کلیک کوم، یو نوم ورکوم کابل. اوکې باندې کلیک کوم. ملګرو دا د موږ او تاسو کالر مات ته چې موږ او تاسو جوړ کوم. کالر مات زه راکش کوم، د ویډیو په سر باندې اچوم. وګورئ ملګرو یو بانجانی رنګ ده، نور څه نه دي. کالر مات باندې زه کلیک کوم، راځم افیکټ کنټرول ته. سکیل ته زه راځم، یونیفورم سکیل زه دا له ټیک مارک نه باسم. ویت ته راځم یعنی بر ته، دا زه کموم چې له بر نه وړکی شي په دغه شکل باندې. پوزیشن ته راځم، ایکس محور ته دا یوې خوا ته بیم، چپې خوا ته زه کش کوم په دغه شکل باندې. او اوپاسیټي ته هم راځم. ملګرو دا موږ تاسو مخکې ویلې چې اوپاسیټي شفافیت ته وایي. شفافیت لږ کموو په دغه شکل باندې. دا تاسو کولی شئ هر رنګ انتخاب کړئ. دا تاسو کولی شئ کالر مات دغه لاندې حصه کې واچوئ، هر حصه کې چې تاسو زړه وي. راځو ملګرو بیا فایل ته، نیو ته راځو، لیګسي ټایټل ته راځو. اوکې باندې کلیک کوو. ښه ملګرو راځو ټایپ ټول انتخابوو په دغه شکل باندې. زه دلته لیکنه اچوم. راځم ملګرو وورډ پروګرام ته یوه لیکنه راخلم، دلته یې پیسټ کوم. بلانک ډاکومنټ باندې زه کلیک کوم. دلته ملګرو زه لیکم مساوي RAND قوس خلاص قوس تړلی انټر. موږ ته لیکنه کېږي په اتومات شکل باندې. ملګرو دومره لیکنه د ما کار ده، دا هم زیاته ده، فهمدونه باید کوي. بیرته راځم خپل پریمیر پروګرام ته. دلته زه راځم ښی کلیک کوم، پیسټ باندې زه کلیک کوم. بله لیکنه زه کنټرول ای وهم چې څو پورې ټوله انتخاب شي. زه راځم سنټر الاینمنټ باندې کلیک کوم، څو پورې لیکنه مې منځته راسي دغه شکل باندې. بیرته راځم د خپلې لیکنې د حرکت نوعیت له دې نه زه انتخابوم. زه غواړم رول په شکل وي. سټارټ اف سکرین او اند اف سکرین هم ورته انتخابوم. ایزي ان هم زه ورته انتخابوم 9 او ایزي اوټ هم زه ورته انتخابوم 9. دا موږ تاسو په تېرې ویډیو کې ویلې. اوکې باندې کلیک کوو. دا د موږ او تاسو ټایټل ده چې کله مو جوړ کړو. دا راکش کوم، خپل د کالر مات په سر باندې اچوم. خپله ویډیو زه یو ځل پلی کوم. وګورئ ملګرو په دغه شکل باندې. دا د کالر مات کار ملګرو.
په دې کې چې تاسو په پوسټ یاستئ هم کالر مات او هم ټایټل زه دواړه دلته سلیکټ کوم له کیبورډ نه ډیلیټ ته فشار ورکوم څو پورې فوکس راځم بیرته فایل ته نیو ته راځم دا پر ملګرو HD بارسنټون دې ته راځو HD بارسنټون او بارسنټون دواړه یو شی دي کار یو شی ده فقط شکل کې فرق کوي د HD بارسنټون او د رنگونو خانه یو څه زیاتې وي او د بارسنټون ساده وي ساده یعنی په مغه خانه شکل باندې وي بارسنټون انتخابوم کلیک وکوم اوکی دا راکش کوم دلته ځم اخري ویډیو ته دا موږ تاسو ملګرو په تیر ویډیو کې ویډیو سي بارسنټون د سره لپاره استعماليږي کله نشرات پای ته ورسیږي نه بارسنټون کار اخلو او یا کله پوچ الفاظ یا بد الفاظ کوم خبرونه کې کوم ویډیو کې استعماليږي بیا موږ د بیپ لغږ نه د بد غږیدا د جای کار اخلو زه د بارسنټون ز پلی کوم غږ د نه فالو غږ ما باندې کړو د فانی ویډیو وګورئ ملګرو دغه ته بارس وای او غږ ته ټون وای لغږ نه په هغه کې هم چنان کار اخیستل چې وخت پرونه کې یا او یا په یو ویډیو کې بعد الفاظ استعمال شوی هغه بعد الفاظ لري کو او دغه ټون نه کار اخیستل بیرته راځو فایل ته نیم ته راځو دا ځل ملګرو HD بارسنټون انتخابوم نور تنظیمات ټول صحیح دي اوکی باندې کلیک کوم دا زره کش کوم د بارسنټون څنګه نشو دا د ما بارسنټون د سکل دی خاطر اسم دا HD بارسنټون ده اگه ما واسطه خالی د خانه د رنگونو فرق کوي نور هیڅ کمال نه لري اوس راځو ملګرو فایل منو ته نیو ته راځو دا پر ملګرو یونیورسل کاونټینګ لیډر دې ته راځو ملګرو دا سکله یو ویډیو او یا یو خبرونه شروع کیږي لدی نه کار اخلو دې باندې کلیک کوم یونیورسل کاونټینګ لیډر باندې نور تنظیمات ټول سي دي اوکی باندې کلیک کوم دې جنا موږ تاسو کولای شو چې رنگونه انتخاب کو او لدی جنا موږ تاسو کولای شو چې غږ د هر شمارې سره انتخاب کو یعنی چې هر شماره راځي باید غږ سره وکي کیونه کی دې ته وای وایپ کالر زه په دې باندې کلیک کوم دا رنگ زه ورته انتخابوم شین وګورئ ملګرو دا شین څه او بک‌گراوند کالر داده دا سور انتخابم او لاین کالر وګورئ ملګرو دغه لاینو ته دا تور ده زه د زیړ انتخابم ومنې د ملګرو دغه نور ټول تاسو کار کوي ټارګټ کالر نومرل کالر بلیپ همچنان تاسو انتخاب کوي او که چیرې غواړئ چې دغه بیپ غږ په ټولو کې وي بیا به دا انتخابوئ دا تاسو یو بیل بیل وکاروئ چې څو پورې سر ته خلاص اوکې باندې زه کلیک کوم بارسنټونونه دواړه زه ډیلیټوم راځم د ویډیو سر ته دا ویډیو لږ دې خواته بیایم دا د موږ تاسو ملګرو یونیورسل کاونټینګ لیډر ده دا راخلم دلته اچوم خپل ویډیو لږ شاته بیایم اپل ډیلر زه ورته راځم خپل ویډیو زه پلی کوم ښه ملګرو دا یونیورسل کاونټینګ لیډر ملګرو اوس بیا راځو فایل منو ته دا پر ملګرو ترانسپیرنت ویډیو مطالعه کوو ملګرو ترانسپیرنت ویډیو یو بیرنګ ویډیو ده اوس په تاسو چې دا د څه لپاره استعمالېږي ملګرو ترانسپیرنت ویډیو اکثره خلک د اډجسټمنټ لیر له ځای هم کاروي سي د اډجسټمنټ لیر له ځای د دواړه یو کارونه سرته رسوي راځم نیو آیټم ته دلته وګورئ ملګرو اډجسټمنټ لیر او ترانسپیرنت ویډیو یو شی کارونه سرته رسوي چیرې تاسو اډجسټمنټ لیر مو نوی مطالعه کړی او په نه پیږي چې تاسو کار سرته رسوي د ما تیری ویډیوګانې وګورئ په وخت ما اډجسټمنټ لیر مې په مکمله توګه ما تشریح کړی ده زه ملګرو راځم ترانسپیرنت ویډیو ته دې باندې اوکې کوم دا هم زه اوکې کوم دا زه راخلم په خپله ویډیو مې دلته ځای شم وګورئ ملګرو هېڅ تغیرات رانغله خو که چیرې زه بیا راسم دا پر اډجسټمنټ لیر زه انتخاب کړم اوکې دا دلته زه راوړم دغه څنګ ته بیا هم هېڅ تغیرات رانغله که زه چیرې افیکټونه په ترانسپیرنت ویډیو باندې واچوم په خپل نه لاندې لیرو باندې اجرا کوي یا په ټراکو باندې اجرا کوي که زه چیرې هم چانه په اډجسټمنټ لیر باندې واچوم هم همدا کار سرته رسوي ملګرو ځینې فرقونه لري ترانسپیرنت ویډیو داسې ناقي نه ده جوړه کړې په ځینو حالات کې اډجسټمنټ لیر کار نه کوي که چیرې داسې ځینې افیکټونه په اډجسټمنټ لیر واچوئ کار نه کوي بیا به نو تاسو څه کوئ په ترانسپیرنت ویډیو نه به کار اخلئ مثلا داسې ډېر افیکټونه دي که په اډجسټمنټ لیر باندې کار نه کوي خو بیا به تاسو څه کوئ له ترانسپیرنت ویډیو نه به کار اخلئ بیا په هغه باندې کار کوي مثلا زه راځم افیکټ دلته سرچ کې زه لیکم ګریټ یو افیکټ په نوم د ګریټ جال دا زه راخلم راکش کوم مثلا زه په اډجسټمنټ لیر مې اچوم
وګورئ ملګرو ما ټوله ویډیو توره کړله، خو که زه چیرې بیرته دې خواته راسم دلته زه راغلم دا ګریډ زه په خپله ویډیو باندې واچوم. وګورئ ملګرو بیا هم دا ویډیو د ما ګریډ نه مني، نو زه به څه کوم؟ ترانسپرنټ ویډیو نه به زه کار اخلم. زه کنټرول زید له کیبورډ نه کېکاږم. ګورئ ملګرو دلته په اجسمنټ لیر باندې ما ګریډ واچو، قبول نه که زه بیرته راځم ترانسپرنټ ویډیو ته، دا ګریډ زه راخلم په خپل ترانسپرنټ ویډیو باندې اچوم. وګورئ ملګرو دغه جال یا ګریډ په ترانسپرنټ ویډیو باندې اجرا ملګرو دا یو مثال څه فرق د اجسمنټ لیر او د ترانسپرنټ ویډیو ان شاء الله د اډوبي پریمیر په پروګرام په پروژو کې په مکمله توګه باندې کاروو. دلته همدومره بس چې تاسو پوه په مفهوم باندې چې دا څه کار سرته رسوي د څه لپاره ده او په کوم ځای کې کار اخیستو. پیشرفته درسونه د اډوبي پریمیر پروګرام په پروژو کې ان شاء الله موږ تاسو کاروو. ملګرو دا د موږ تاسو د نن ورځې درس په دې کې چې تاسو یو څه زده کړی او دا ویډیو مو خوښ شوی ملګرو چې دا ویډیو مو خوښ شوی وي او یو څه مو زده کړی وي نو د ما ویډیو سره لایک کړئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته په کامنټ کې ولیکئ، ضرورت دی تاسو پوښتنو ته جواب وایم. ملګرو دا د موږ تاسو د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړی وي او دا ویډیو مو خوښ شوی وي. که چیرې دا ویډیو مو خوښ شوی وي دا ویډیو سره لایک کړئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته په کامنټ کې ولیکئ، ضرورت دی تاسو پوښتنو ته جواب وایم. ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او افیس درسونه په مکمله مسلکي او وړیا توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې ځینې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. تر بیا په مخه مو ګلونه، الله مو مل شه.